बाबर आजम د कप्तानۍ نه پس محمد رضوان اور شاهین افریدي د بابر اعظم په حق کې ټویټس کړي دي چې ټویټ کړي بر سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم خو غینه مخ کې تاسو ما سره خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ سوال مې درندار دي چې آیا شان مسعود د ټیسټ کپتان جوړول پکارو کنه چونکه ټي 20 کپتان خو شاهین افریدي جوړ کړل شوی دی په هغه باندې ډیسکشن نه کوو سوال مې صرف دا چې ټیسټ کپتان شان مسعود جوړول پکارو کنه په دې باندې ما سره خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ اوس پر راځو د محمد رضوان د ټویټ حواله سره چې محمد رضوان بابر لسویل دي د شان مسعود په کپتانۍ باندې د محمد رضوان سره ده په هغه باندې خبره کو تاسو رسول د ټویټ کاری چې د محمد رضوان کړي دی وسره لیکلي دي کپتانا مطلب دا ډومبنۍ خبره ولا په پښتو کړي چې کپتانا آپ دلوں کے کپتان ہو یو آر ڈیفینیٹلی ون آف د گریٹسٹ بیٹسمین پاکستان ہیز ایور سین مطلب ته وای ډیر ګریټیسټ بیټسمن د پاکستان په تاریخ کې ستا غونته بیټسمن چا نه دی کتلې تر پاکستان په تاریخ کې فرست کلاس بیټسمن راغله او ته د زړونو کپتان جی ته د ټیم کپتان کنه نو هغه څه پروا نه کوي خو ته د زړونو کپتان یو ار هانسټي دستا ایمانداری دستا لو دستا انټیګریټي دستا سوچونه دستا ایفورټس چې کوم دي د پاکستان لپاره از ا کپتان مطلب ثینګز چې کوم دي things to look up to مطلب تا د پاکستان کرکټ ټیم دستا سوچ دستا انټیګریټي دستا مهنت دستا ایفورټس د پاکستان لپاره ډیر های لیول کیږي مې یو کنټینیو ټو شاین فار پاکستان او مونږ ته دا دعا کوو چې ته د پاکستان لپاره خپل کیریئر دغه رنګ کنټینیو وساتې او امین دارا د محمد رضوان د بابر اعظم لپاره یو ټویټ بل شاهین افریدي ولا په انګلیش کې ټویټ کړی دی چې ستا مثالي قیادت کې حقيقي ټیم ورک او دوستۍ مشاهده کول ډیره د اعزاز خبره ده او ستا لیډرشپ او کمټمنټ او ټیم کې اتفاق په وجه زموږ ټیم ډیره کامیابیانې حاصل کړي بالکل دا حقیقت ته چې د پاکستان د بابر اعظم په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم ورلد کپ کې فیل شو یا ټي 20 ورلد کپ نه دی ګټلی یا ایشیا کپ نه بارشیدین علاوه عمده سي بایلیټرل سیریز کې یا پاکستان کرکټ ټیم په او ډي رینکینګ کې نمبر 1 پوزیشن ته راوستل د بابر اعظم په کپتانۍ کې شوی دي دین علاوه بابر اعظم کپتانۍ کې نور هم ډیر ریکارډونه جوړ شوی دي هایست رنز چیس کول په ټي 20 کې هایست رنز چیس په او ډي آی کې دا هم د بابر اعظم په کپتانۍ کې شوی دي نیوزیلند په نیوزیلند کې شکست ورکول دا هم د بابر اعظم په کپتانۍ کې شوی دي استرالیا ته په استرالیا کې شکست ورکول دا هم د بابر اعظم په کپتانۍ کې شوی دي ډیر ریکارډونه بابر اعظم په کپتانۍ کې جوړ شوی چون کې پای کې موږ په دې ویډیو کې ډیسکشن نه کوو پاره به یو بل انډیویډوال ځان له یو بل ویډیو جوړ کو پاره به سره کمپلیټ ډیسکشن وکم خو په دې ویډیو کې صرف د رضوان او د شاهین د ټویټس حواله سره انفارمیشن مې تاسو سره شریکولو نو د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام